ربكم ادعوني استجب لكم. الله فرمایي تاسو لما دعاګانې وغواړئ زستاسو دعا چې دا هغه قبلوم. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا خود دعا نه ده، دعا دا عبادت دی، عبادت. اوس ګوره که زه د ځان دپاره کور غواړم، بچیان غواړم، کوروالا غواړم، یا ته دغسې دکان غواړې، پلازه غواړې، ژوند غواړې، صحت غواړې، دا د الله څخه غوښتنه چې کومه ده دا عبادت دی. غواړو یې د ځان دپاره، خو صرف عبادت په دا حواله ګرځي چې موږ ځان دا شو کوو چې یا الله ته خالق یې، ته ورکولو والا یې، ته مالک یې، زه بنده یم، زه عاجز یم، زه اخیستلو والا یم لتا چې ته و ما ته راکوې. نو په دې دعا کې یو قسم عاجزي راځي عزیزان. په دعا کې یو قسم عاجزي ده. عاجزي دا معنا ده چې یا الله رب العزت ته چې کامل ذاتي، اکمل ذاتي، هغه ته زه ناقص یم، زه مجبور یم، زه محتاج یم، یا الله نو زه له تا شی غواړم. په دې کې اظهار د بندګۍ مرالی، د عاجزۍ مرالی. دا خود بندګي د الله کول دا هم عبادت دی، عاجزي کول دا هم عبادت دی. نو عاجزان اوس د دې ځای ته اندازه ولګوو چې بیا لمونځ به څونه لوی عبادت دی، زکات ورکول به څونه لوی عبادت دی، جهاد به څونه لوی عبادت دی، حج و تبلیغ به څونه لوی عبادت دی، چې صرف د ازما استاد د ځان دپاره یا الله ما ته موټر راکړه، یا الله ما ته موټرسایکل راکړه، یا الله ما ته دکان راکړه. د الله رسول و دې ته عبادت ویلی دی. دا اوس ګوره دا زه چې د خدای د الله څخه څه غواړم یا ته غواړې د الله سره تعلق دی، او د الله سره تعلق په هغه انداز ساتل چې کوم پیغمبر علیه السلام را ښوولې ده، په دا عبادت دی. دا اسانه خبره ده، په دې کې هیڅ نه شک سته، نه شوبه سته، نه پریشانی چې ده هغه سته. او بیا پیغمبر علیه وعن انس رضی الله تعالی عنه قال كان اكثر الدعاء نبی صلی الله علیه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار متفق علیه. حضرت انس فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکثر دا دعا کول، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لږ خاصه فرق باندې دا د قران پاک آیات هم دی. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر دا دعا چې دا کوله. اوس ورته وګوره عزیزانو، پیغمبر علیه السلام دومره عظیم انسان، دومره عظیمه هستی، دغه دعا کوله. اوس ما واستاو دې دعا ته ګر سره موږ وایو بس ټیک ته سید اللهم ربنا آتنا فی الدنيا، یعنی د الله رسول د بل د مسلم شریف حدیث دی. وزاد فی مسلم فی روایت قال وکانه انس اذا اراد ان يدعو بدعوه دعا بها. د الله رسول فرمای، حضرت انس فرمایي چې پیغمبر علی السلام به هر دعا کوله، په سر کې به دغه دعا کوله، اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا الله تو ما ترا کې په دنیا کې حسنه ده، حسنه سنو هغه کامیابی اخستلی سي، وفي الاخره حسنه، د اخرت ټول کامیابی چې کوم دي دا را نصیب کې، وقنا عذاب النار. وقینا ندی، وقینا عذاب النار یا نلری، وقینا عذاب النار دا امین دار کوم وای، وقینا عذاب النار، یا الله ما د جهنم د اور وساتي. ټیک شو، دا اسانه معنا شو. یعنی اوس په دا معنا کې پوس بیاو چې پوس ونه دا دعا باید سړی هر وخت وکړي. یا الله د دنیا کامیابی هم ټول را نصیب کړه. کوم علما فرمایي د حسنیه سره مراد نیک کوروالا ده. صحیح شو. دا هغه رقم د اخرت چې کوم حسنه داغه په امتحان کې پاسې دي، د الله د رسول شفاعت دی، د الله رب العزت مهرباني ده، د الله عفو ده، دا ټول خبرې په کامیابی کې راځي. پر پل صراط باندې په اساني تیرېدل دي. وقنا عذاب النار دغه جهنم بیا وساتي. دا د الله رسول دغه دعا ډیره کوله، اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دنیا هم ټول راوستلې ده په دې خبره کې، اخرت هم ټول راوستلې دي، او د جهنم سه هم خلاصون دعا کړې ده. اوس ګوره په دنیا کې اوس ما واست هر شي پکار دی، چې ما واست ورته ضرورت دی، او چې هر شي جلا جلا یادې نو خډې تر ما شابه ما واست فرمایشونه نه ختميږي. لیکن آتنا فی الدنيا حسنه، یا الله رب العزت دې اوس مطلب چې ګناه نه
قطع رحمي نه وي پکې، یو ظلم و دشمني نه وي پکې، بس دا د الله له جانبه ورکړه د ورکوي الله رب العزت. هیڅ رکاوټونه پر دې خبره نشته. عزیزانو په دنیا کې ما او تا په دې ډېر خوشحاله کېږو، زه به له تا شی نه غواړم، ته له ما شی مه غواړه. الله بیا په دې ډېر ناراضه کېږي چې موږ د الله څه شی نه غواړو. موږ بندگان په دې خوشحاله کېږي له ما شی غواړه مه، کې غواړې په پیسو به درکړم، دکانداران ګرځوز ورته ناست دي. او الله بیا په دې ناراضه کېږي چې یاره ته ولې له ما شی نه غواړې. دا د الله د بنده د خالق د مخلوق دا فرق دی. صحیح الله رب العزت خو ورکولو والا ذات دی. الله ما او تا ناقص پیدا کړي یو، موږ محتاج مجبور پیدا کړي یو، نو و چې د الله څه وغواړو دا بده خبره ده، ډېره زبردسته خبره ده. صحیح شو. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق علیه، د بخاری او د مسلم حدیث دی. اوس پاینده کې چې موږ کله دعا کوو، اول خدای الله رسول فرمایي ته د الله بڑائی بیانوي، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. بیا پر پیغمبر علیه السلام مبارک باندې درود شریف وایه. او بیا علما فرمایي اول بابا وادي ته دعا کوه، یا علما فرمایي که چیرې ښځه اول به خاوند ته دعا کوي، بیا مور پلار ته دعا وکړه. یعنی دا اوس د اختلاف خبره نه ده چې یاره دا نو اوس اشه، نو اوس اول مور پلار ته دعا وکړي کې خاوند ته وکړي، کې مور پلار ته کوي کې خاوند ته کوي. خدای یو د محتاجي طرز را ښوولی دی چې ښځه خپل خاوند ته ډېره محتاجه ده. صحیح ده. او موږ الله ته ډېر محتاج یو، د الله او رسول ته ډېر محتاج یو، بیا مور پلار ته ډېر محتاج یو. صحیح سلو هیڅ پروا نه لري چې ستا خوښ هغه رقم وکړه. خو علما فرمایي چې داسې نو ښه خبره، ځکه د خاوند ډېر لوی حق دی پر چا؟ پر خپله کوروالا باندې. نو بیا د هغه څخه ما بعد سره اللهم ربنا ووایي، اگر سره په اول سر کې اللهم ربنا ووایي، هیڅ پروا نه، دا هم د الله نوم شو، د الله بڑایي شو، د دې څه په دې کې د الله څه غوښتنه شو. پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام درود شریف ووایي ان شاء الله العزیز. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.